زما د ټول بلوچستان پر پنځپیرانو او د ټول بلوچستان پر جیلی دیوبندیانو او د ټول بلوچستان پر بلا مذهب وابیانو باندې دوه پوره باندې دي او د دې دوه پورو مې لس کاله سوي دي او امید لرم چې شل کاله نور تېر سي ولایي کې رحل کي د ځان سره به د ارمان وګور ته وړم خو د ټول بلوچستان کې به په وابیانو او سلفیانو کې هم داسې نر نسي پیدا چې زما د یوه سوال جواب راکړي په د جیلی دیوبندیانو په د مذبذبه دیوبندیانو کې هم داسې څوک نسي پیدا چې ما ته د یوه سوال جواب راکړي یو سوال مې پر لامذهبه وهابیانو کړی دي پر سلفیانو باندې د ټول بلوچستان سلفیانو ته مې دا سوال کړی دی د نن څه لس کاله مخکې نن بیا ورته وایم د دې منبره څخه زما د اواز چې د دنیا در هره کونجه رسېږي زما ورته چیلنج دی څوک چې وایي زه مذهب نه منم څوک چې وایي زه د امام صاحب تقلید نه منم زه هغه لامذهبه ته وایم چې وایي زه په قرآن او په حدیث خالي عمل کوم چې یو رکعت لمونځ یو رکعت چې ستا ازده یې هغه لمونځ که د نفل ازده دي که د فرض ازده دي که د واجب ازده دي که د سنت یو رکعت لمونځ دې ماته د ټول بلوچستان غیر مقلدین د کوچنیو درلې سره راجمع سي یو رکعت لمونځ دې مذهب د تقلید نه کوي ماته یو رکعت لمونځ په قرآن او حدیث کې ثابت کړي که چا ماته یو رکعت تفصیلي لمونځ د قرآن او د حدیثه بغیر د تقلید د مذهب ثابت کړي زما به د عجبه راپرې کوي موږ به د دوی په مذهب باندې ورسره دا چلنج مې د ټول بلوچستان لامذهب وابیانو ته دی در شیخ مانده در پنج او در هر ځای پرې یو رکعت لمونځ او د ټول بلوچستان وجیلی دیوبندیانو مذبذبو ته د پنجپیریانو خادمانو ته د وهابیت خادمانو ته د نجدي اولاد ته هغه د ریوړ اولاد ته وایم یو د بدعت تعریف په ټول بلوچستان باندې راته وکړي تاسو ته انعام درکوم تاسو چې میلاد د رسول الله صم بدعت بولئ د ټول بلوچستان مذبذب وجیلی دیوبندیانو او پنجپیریانو ته مې چیلنج دی سرراجه مسي اصاغر او اکابر سرراجه مسي راوغوئ استثماداران پر ټولو باندې د استمداد او د استغاثې نارې وکړي در پېښور او در کراچي پر ټول راوغوئ یو د بدعت جامع او مانع تعریف ماته وکړي پر میدان او دا میلاد در لاندې کړي که تاسو وکړي زما به پر دا مخ باندې یو مرداري راپاشي او دا ژبه مې ورته پرې کوي د ازرګنجي په بازار کې وځي دا پور برزان سره قبر ته وړم په بلوچستان کې بدان نه نصیب پیدا نه په وادیانو کې پیدا سي نه په جیلی دیوبندیانو کې پیدا سي نورالدین هغه ته کې میخوای ته خو ولای لازم کړه خپل منځ ترجمه ته مجیز ده ته ځکه چې پر دې مسلو راغورځي او په خلکو باندې د خلکو پر مذهب باندې راغورځي ته نه شرمېږې د الله د حبیب علیه السلام څخه چې د هغه دښمني کوې ته نه شرمېږې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک محفل سره مقابله کوې عجیب خدا ده د نیشنل د پارټي مجلس وي نورالدین آغا صاحب پکې ناستې بیان کوي عثمان لالا مرسوي دي نورالدین آغا صاحب پکې ناستې بیان کوي د خان صمد خان په مناسبت مجلس جوړ دي نورالدین آغا صاحب ناستې بیان کوي چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مناسبت مجلس جوړ شو بیا وای دا ناروا دي بیا خلکو ته وای دا بدعت دي بیا عوام خلکو ته فزین دا ورکړي دي ګوره خویبت بهانه بسیار د شیطانت لارې بیا خلکو ته ورسي او زموږ عوام خلک په دغه تور دوکه کوي کله ورته وای نور خیر کارونه وکړه یو بل د خیر کار وکړه ګرد کال نبی علیه السلام ستانه فیاد اوس دی فیاد ما وزدي ته ویل ما د دې مثال دی لکه یو سړی چې پر یو لمانځه والا اعتراض وکړي وایي ته د ورځې په ټوله ورځ کې پنځه وخت خدای فیاد بل وخت نه دی فیاد هلکه زما ټوله وخت د خدایي ته سر چټ وي زما ټوله وخت خپل رب ربوبیت قبول وي خدا پنځه وخت د دې مناسبت په خاطر چې الله باندې امر کړی یم د پنځه وخت سر چټوم نور د الله ربوبیت هر وخت منم زه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مینه او محبت په خپل زړه کې سر وکړ ټول عمر ساتم خو په دې میاشت کې د هغه مبارک د مناسبت په خاطر باندې